در په سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو دشال تلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو زموږ قربانه مزلیپا کاکړ د دایکنډي ولایت د خونډنې پیش د قربانیانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې دغه پیښ عاملین ونیسي او سزا ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د دغه برید غندلی او ټینګار کوي چې عاملین د ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي. په دې پیښو کې د وژل شویو کسانو له ډلې ډاکټر عبدالمنان تر محمد طاهر اعظمي چې په سنګ تخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو درملنې لپاره کلینیک جوړ کړی و. ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښو عاملین باید ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړي تېره پنجشنبه خپل کور ته په لارې و چې په لارې کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په شهادت ورسېد. د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې دغه ځوان شهید قاتلین ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په ایران کې افغان کډوال رسنیو ته ویلي چې د یاد هیواد چارواکو په کرمان، شیراز، قهقویله او بویر احمد ښارونو په ښوونځي کې د افغان ماشومانو نوملیکنه بنده کړې. د کرمان والي محمد مهدي فداکار د وژې په 40مه د یاد ولایت د پوهنې شورا په غونډه کې وویل د افغان کډوالو د قانوني اسنادو پرته نوملیکنه باندې بندیز لګېدلی. هغه ویلي په کرمان ولایت کې د ښوونځي مدیران حق نه لري چې بې اسناده شاګردانو نوملیکنه وکړي. که یاده کړنه د مکتب مدیرانو د خوا ترسره شي هغوی سره به قانوني چلند کیږي. وړاندې د ایران د پولیس قومندان هم ویلي و چې ایران په پام کې لري چې د روان کال تر پای شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني بهرني اتباع له دغه هیواد وباسي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي د افغان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي. نوموړې تېره شپه پر خپل ایکس باندې یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالینې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به حساب کتاب کوي چې ولې د نجونو ښوونځي تړلي دي. ملالۍ یوسفزۍ د دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځي د بندېدو د 3مې کلیز په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2021م کال د اګست په 15مه واک ته له رسېدو وروسته تر 6م ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تر 2م اعلان پورې بندې کړلې، خو تر 3 کلونو په تېرېدو لا هم بندې پاتې دي. د افغانستان په داخل او خارج کې یو زیات شمېر دیني علماو د نجونو مکتبونو بندولو په اړه د طالبانو پرېکړه ناسمه بللې. پوهنې وزارت ویلي د پوهنې بهیر د چټکولو په موخه 1000 خالي بستونه اعلان ته وسپارل او د ازموینې واک د ازموینو ملي ادارې ته ورکړ. د یاد وزارت د کیفیت تضمین مرستیال عبدالخالق صادق په همدې موخه جوړ شویو مراسمو ته وویل د یادو بستونو د استخدام په بشپړېدو سره به ښوونځیو کې د موجوده تدریسي او اداري ستونزې هم حل شي. بلخوا یو شمېر بېروزګاره لوستي ځوانان بیا وایي له واسطې پرته او یا د طالبانو سره جهادي رابطې پرته په اوسنۍ حکومت کې مقرري ستونزمنه ده. له تېرو 2 ورځو راهیسې مرکزي او ختیځه اروپا د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو شاهده ده. د دغو سیلابونو په رومانیا کې 4، په اتریش او پولنډ کې 2 تنه وژلي دي. دغه راز په چک جمهوریت کې هم 2 تنه لا درکه دي. ویره شته چې د سیلابونو له امله د مړو شمېر نور هم لوړ شي ځکه چې ډېر خلک په سیلابونو کې بند پاتې دي او د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. په چک جمهوریت کې چې په تېرو 3 لسیزو کې تر ټولو خطرناک سیلابونه راغلي د هیواد ختیځ او شمالي برخه یې سختې اغېزمنې کړي دي. په لسګونو کلي سیلابونو لاندې کړي. د چک پوځ د چورلکو په وسیله بند پاتې کسان خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. CNN خبري چینل د سپتامبر په 15مه نیټه د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په امریکا کې چارواکي باور لري چې په بام بیچ کې د ټرمپ نړیوال ګلف کلب ته څیرمه د ډوزو هدف د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ او CNN د ټرمپ په ګلف کلب کې د ډوزو په تړاو د یو کس د نیول کېدو خبر هم ورکړی او لیکلي دي چې د امریکا د استخباراتو اداره شکمن کس باندې ډزې هم کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا اعلان کړی چې د چهارشنبې په ورځ د سپتامبر په 18مه به د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د وینما مشره روزا اوتونبایو، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یو استازی هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تېره میاشت د اسلامي اماراتو د امر بالمعروف وزارت په افغانستان کې له یونما سره خپلې کاري اړیکې او ویلې و چې یونما د دغه وزارت د پلانونو په اړه نړیوالو ته ناسم راپورونه ورکوي. د یاد وزارت ویان په کابل کې د یونما چارواکي د افغانستان په چارو کې په لاسوهانه تورن کړي و. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا شئ.